ډیره مننه مرګرو د نننۍ غونډې مشر ملما سنیټر شاه سعید لبا د خټک بابا په دې شعرونو باندې ما اقتداراتو بلنه ورکوم چې نمودار پرېښود نه سارا کې لیونتوب پاتې شو نمودار پرېښود نه سارا کې لیونتوب پاتې شو اوس هم ستا مینه کې زمونږ پت منې او که نه دا ستا د سڼو په ګلاب کې چې وینه خاندي دا ستا د سڼو په ګلاب کې چې وینه خاندي هغه خټک چرته په یېره یادوي او که نه په دې شعرونو باندې د نننۍ غونډې مشر ملما ډېر محترم مشر ډېر ګران مشر سنیټر شاه سعید څوک چې د عوامي نیشنل پارټۍ سن څانګې مشر دی په کراچۍ کې او په سن کې د پښتنو آواز دی ښاغلي شاه سعید صاحب له بلنه ورکوم چې راچې خپلې خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نصر من اللہ فتح قریب واللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. 23 مارچ کے اس پروگرام پہ یہاں کے پختون ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر صاحب جنرل سیکرٹری صاحب ڈپٹی کونسل جنرل طارق وزیر صاحب ہمارے دیگر لیڈیز اینڈ جنٹل مین پاکستانی بھائیوں بہن بیٹی السلام علیکم. ہمیں ایک شاہ صاحب نے کچھ ایسی بات کان میں بتائی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اگر مجھ پہ یہ قدغن لگا جائے کہ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے تو مجھے آپ لوگ بتائیں کہ میں کیا کہوں. بہرحال آج کا یہ پروگرام ہمارے لیے ایک عزت ہے. میں پھر ایک دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں وہ زیادہ سینسیٹیو اور ملک کے لیے زیادہ ہم سے زیادہ وفادار بھی ہوتے ہیں اور زیادہ سینسیٹیو زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. ہم چونکہ آلریڈی ملک کے اندر اس حالات میں حالات جنگ میں یا اچھے یا برے حالات میں فیس کرتے ہیں اور ہمارے سامنے ہوتا ہے. آپ لوگوں کو کچھ چیزیں خبروں سے ریڈیو سے میڈیا سے یہ تو شکر الحمدللہ کہ آج کل 21ویں صدی کمپیوٹرائز دور ہے. واٹس ایپ بھی ہے ٹیلی فون بھی ہے رابطے بھی تو ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو بھی معلومات ہوتے ہیں اور خبر آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی لوگ سننا چاہتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں کہ ہوگا کیا. مختصراً ہم بدقسمت قوم ہیں پورا پاکستان کو کہہ رہا ہوں. دبئی میں ایک دن آ رہا تھا رات شام کا ٹائم تھا تو فلائٹ میں نیچے جب دیکھا تو ایک بندہ مجھے بڑے میں آتے ہوئے آگے لندن جانے والے تھے. مجھے بولتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں تو سب ریت نظر آ رہا ہے. میں نے بولا ہاں یہاں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی سب کچھ ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اللہ کے دیے ہوئے ساری نعمت ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس چاروں موسم ہے. ہمارے پاس پہاڑ ہے. ہمارے پاس سمندر ہے. ہمارے پاس جنگلات ہے. ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے سارے نعمتیں ہیں. فرٹائل زمین بھی ہے. ہمارے پاس ایک چیز کم ہے میرے خیال میں وہ برداشت ہے جو ٹولرنٹ قوم میں نہیں ہے. آپ سب لوگ کراچی کے بارے میں سننا چاہ رہے کہ کراچی میں کیا ہوتا ہے کراچی کا کیا مسئلہ ہے تو میں وہ بھی تھوڑا سا بتا دوں. کراچی میں نہ قومیت کا جنگ ہے نہ مسلک کا جنگ ہے نہ پارٹی کا ہے. وہاں مفادات کی جنگ ہے. دہشت گرد کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی مسلک کا ہو کسی بھی پارٹی کا وہ دہشت گرد ٹریٹ کرنا چاہیے. وہ دہشت گرد ہے. ایک اچھی بات موجودہ آرمی چیف اس کا پورا ٹیم اس میں ایک اچھی جو خوبی ہے جو بات ہے کہ بولا کل پہ بات نہیں کرو آج کیا کرنا ہے. اگر کل کی بات بھی جائے گی تو میرے سامنے عوامی نیشنل پارٹی میں پھر اپنی پارٹی کا بتا رہا ہوں کہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے منع کیا تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے فساد ہے جس کی وجہ سے ہم نے 1200 کارکنوں کی شہادت دی. بشیر بلور شہید ہوا. میاں ابتہار کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا. ہماری ایم پی اے شہید ہوئے. ہمارے ایسے بچے جیسا یہ جو نصیر بیٹا ہوا اس کا بھائی میرا دوست ہے جو ڈی ایس پی شہید ہوا. پولیس کے افسر ہمارے فوج کے جنرل تک شہید ہوئے. ہمارے ایف سی کی گردنیں کاٹی گئی. 50 سے 60 ہزار انوسنٹ بے گناہ لوگ مارے گئے. وہ صرف اس غلطی کی وجہ کہ جس سے ہمارے پارٹی بزرگوں نے منع کیا تھا کہ آج بندوقوں کا منہ افغانستان کی طرف ہے جب آپ کی طرف ہوگا پھر کیا کرو گے. جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے.
لیکن یہ ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، اور 30-35 سال ہماری پارٹی کی 3 ادوار ہے، بادشاہان، ولی خان، اسفندیارولی، 4تھی نسل میں ہم جا رہے ہیں۔ ان باتوں کی ہمیں سزائیں بھی ملی ہے، لیکن آج پھر جو آرمی چیف ہے، میں اس کو اس لیے اچھا کہتا ہوں کہ بولتا ہے کل پہ بحث نہیں کرو گا، کل بحث کر تو میرے پاس اب 30 سال کی باتیں ہیں، میں جب ایک ایک کہانی بتاؤں گا تو شاید 30 سال اور چاہیے۔ وہ ایک سولجر کی طرح کام کر رہا ہے، اور وہ سیدھا کلیئر ایک بات کر رہا ہے کہ کل پہ بحث نہیں کرو، آج کیا کرنا ہے، اور آج یہی کرنا ہے کہ ساری پارٹی متفق ہو گئی۔ وہ پارٹی ابھی جو الیکشن سے پہلے جو ہمارے مرکزی صدر اسفندیارولی نے بولا تھا کہ ہم سمجھ رہے کہ الیکشن فخر بھائی کر رہے، مہوا کہ ملا مسعود نے الیکشن کروایا، اور الیکشن سے 3 مہینے پہلے اس نے بولا کہ بھئی پلانی پارٹی الیکشن نہ کرے اور پلانی کرے، اور وہی ہوا، جو اس نے چاہا تھا وہی ہوا۔ مگر الحمدللہ آج ہماری جیت ہے ان باتوں کا کہ آج اس 20 نکات پہ پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں، وہ فروٹ طالبان جو ہوتے ہیں وہ بھی آ کر کے اس بات پہ اتفاق کیا کہ نہیں، اب اکراس دی بورڈ آپریشن ہو، اور کوئی بھی دہشت گرد ہو، ایک بھی نہیں بچ، آخر دہشت گرد تک لڑنا ہے۔ اس پہ ہمیں جشن منانا چاہیے تھا، مگر ہم نے جشن اس لیے نہیں منایا کہ اس باتوں کا ہم نے بہت بڑا قیمت دیا تھا، وہ بشیر بلور کی شکل میں، میں ابتار کے بیٹے کی شہادت کی شکل میں، ہم نے اتنی قربانیاں دی تھی کہ ہم اس پہ خوشی بھی نہیں کر سکتے۔ مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ جو اس وقت آپریشن ہو رہا ہے، نہ وہ گڈ ہے نہ بیڈ ہے، سب کے خلاف ہے، جو دہشت گرد ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ ایک خوش عین بات ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کراچی میں بھی وہی چیز ہے جو اس نے سہولت مرزا کا سٹیٹمنٹ چلا، مجھ سے جیو والے نے پوچھا کہ بھئی آپ کا اس کے بارے میں کیا ریمارکس ہے، میرے نیند میں سے انہوں نے اٹھایا تھا، کوئی رات کو 1 بجے 1:15 کا ٹائم تھا، میں نے کہا جو سہولت مرزا کہتا ہے یہ میں 5 سال پہلے بول چکا ہوں، میرے لیے کوئی اس میں عجوبہ نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی حیران ہو جاؤں، یہ سب وہی باتیں ہیں۔ افسوس یہ کہ کوئی اس وقت کان نہیں دھرا تھا، ہماری باتیں ضائع جا رہی، 6 سال تک، 2006 سے لے کے 2012 تک میں بولتا رہا، اور جب بول کے آخر یہاں تک میں تک گیا کہ مجھے ایک ہائی لیول کا آفیسر نے بولا آپ کب تک بولو گے، 5 سال تو ہو گئے، 6 سال تو ہو گئے، کب تک بولو گے؟ پھر مجھے بھی ہوا کہ کروں تو میں کروں، کتنا بولوں؟ تو یہ وہ حقیقت ہے، لیکن بہتری وہ ملک میں آ بھی رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں جو آپ لوگوں کی سوچ ہے، جو آپ کی فکر ہے، جو آپ کی چاہ ہے کہ ہم اپنے ملک جائے، ہم اپنے ملک میں میں سمجھتا ہوں یہ لوگ ہمارے پاس روزگار ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے۔ ہمارے جو بلوچستان میں مادنی آتے ہیں، ہمارے خیبر پختونخوا بڑا ہوا پڑا ہے، ہمارا پنجاب فرٹائل زمین ہے، ہمیں کسی چیز کی دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنے وہ خزانے جو اللہ نے دیے ہوئے خزانوں کو نکالنا ہے، ہمیں برداشت کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسی جنگ میں گئے کہ ہماری جنگ نہیں تھی، جنگ دوسرے کا، امریکہ اور رشیا کا جنگ تھا، ہم نے پرائی جنگ لے لی، لیکن آج ہماری جنگ ہے، کیونکہ ہمارے بچے شہید ہو رہے، ہمارے جنرل شہید ہو رہے، ہمارے پولیس شہید ہو رہے، ہمارے انوسنٹ لوگ شہید ہو رہے۔ آج وہ پرائی جنگ، آج ہمیں مردان کی دکھانی، ہم نے پرائی جنگ نہیں، آج ہماری جنگ ہے، ہم نے آخر دہشت گرد تک لڑنا ہے۔ میرے خیال میں اردو میں شاید اتنی سی بات ہے آپ کے لیے بہت، اگر ہوگی میرا تو میں 2-4 پشتوں میں اجازت ہے، بڑی مہربانی۔ اس میں سو خبر پختوں کی جا پڑھ بھی یخو یو خطا سو چلے مولا بغیر تقریر خطا سو قنا مولا ڈوڑا نہ رکھا ہے رات دو سره به دا چې دلته رالم دي حالات ته مې وکړل مې دې کې مرونه خزر اخستېدلې ما او دلته هم راپسې دا کې ملي راوړل دي رونو داسې شعر چې موږ یو بدقسمته پښتون قوم یو که هغه په افغانستان دی هم خوارګزار دی که په خیبر پښتونخوا کې دی هم دی که په بلوچستان کې دی هم دی اوس په دې تېر وخت ډیپټي چیرمین مسله وه نو هغه زموږ مشر دا فیصله وکړه چې ټیټه رضا رباني خو به وي چیرمین په ډیپټي چیرمین بلوچستان ته ورکوو نو چې بلوچستان ته خبره لاړه نو بیا که بلوچستان وایي چې نه دا به د پښتون نه وي دا به د بلوچي اوس په بلوچستان کې په کویټه کې د زوږ څومره پښتانه پاتې کېږي زموږ خپل سینیټر داوود اچکزی نور باټوم د پښتانه سینیټر راځه لیکن د بلوچستان پښتون سینیټر به هلته کې ډیپټي چیرمین دا به بلوچي ته ملاویږي نو ما اختر منګل ته وایي چې دا راته ووایه چې ته وایې چې په پاکستان کې زموږ سره امتیازي سلوک کېږي نو ته خو په بلوچستان کې د پښتنو سره نه امتیازي سلوک کوې چې ته په بلوچستان کې پښتون ډیپټي چیرمین نه غواړې دا به صرف بلوچي نو موږ هغه قوم چې موږ په هر ځای کې صرف چې څنګه په دې شعرونو کې دا خبرې دي چې یاره پښتون صرف بس د مرد لپاره پیدا شوی دی دا فوج چې په سوات کې اپریشن کوو په بونیر کې وکړو زموږ د ټرایبل
تباہ و برباد شو زمون خويندې میندې لونه په کیمپونو کې شپ شوې 40,000 بچي په کیمپونو کې پیدا شو زمون قصور څه دی پښتنو کله ازبک چچن تاجک راغوستو چاراله ملمان راوستو چاراته ډیر کړو دا چې لګ ډیر آزاد کشمیر دی دا د قبایلو دی مسعود دی وزیر دی قرباني کړی دا د دوی په سره باد دی دا دوی ځان نشه خلاصول نن دا قبایلو د بچو سهل دی دا نن عزت سره هغه یو سړی پولیس والے ونی مسعود او دوی ستا او دوی جما قصور سره وستا دا قصور کم دی چې ته مسعود دی دا زموږ د قوم شناخت شو نن چې د خیبر پختونخوا د اٹک د گاڑی راړی او د پیښور نمبر سره نو هغه گاڑی تالاشي به شروع شي چې به پښتو دی ولا بیا ډبل تالاشي بیا چې ګیره پرې خو دا سنت رسول دی چې زموږ ګیره نشته لیکن سنت رسول دی احترام پکار دی د ګیره احترام دی د خلکو د کټه پاسې دو په بس کې د خلکو ځای ورکو نن دا هغه مذهب زموږ د اسلام به حرمت کیږي چې ګیره وی هغه بیا ډبل تالاشي دی نو په دې جنگ کې زمون د موږ بدنامي وشوه زمون د قوم بدنامي وشوه زمون د مذهب بدنامي وشوه او دا خبره په معذرت سره چې وي مې وایو نو او مولانا عبد الرحمن صاحب دا په خبره د سلیم صاحب په پروګرام په خپل ومنله چې او سلیم صاحب ته تاسو وګورئ چې مولانا صاحب هغه ته د دې مطلب چې امریکا استعمال کړي هغه ته او موږ امریکا استعمال کړیو نن مولانا عبد الرحمن په خپل دا شی مني په 1979 کې برزیل کې راځي د نېشنل کونسل امریکای ایڈوایزر دی او هغه راځي ټرایبل ته تقریر کوي چې جیت تاسو دی خدای تاسو سره دی امریکا تاسو سره ده ورته جهاد کوي جهاد چا شروع کو پښتنو خو نو شروع کړی څوک دا غي شو څومره به مړ شو څومره به شرمېدو تر کومه به شرمېږو نن چې په انډیا سند کې کمالات ته کوم چې په پنجاب کې د پښتنو د بیزته 200 کسان 200 پښتانه په معذرت د ځینې خبرې نه کیږي سپوړې بچوي او مې جوړل دا ما په سنټ کې وجړل چې بس کې زمونږ ګریوان الله صوبه سي الله پښتانه خاصه پیدا کړی دي خولي پیدا کړی دي زمونږ د ملک د پولیس حالات تاسو معلوم دي چې صرف د رشوت لپاره ده صرف چلوي چې پښتون نه شناخت کارت نه وښلې وي به ته فارن کې بند کی پیسو والے دي پښتانه 5 لک 2 لک ورکاور پریزي دي چې نه ورکې نه دي پریزي کراچي کې کوم بیا دا کون شو یو قوت او طاقت ده لیکن په انډیا څنګه کوم یو ودوی 30 40 کالو نه پات کیو او ځانا ته وای چې دا کومه بدنامي زمانه کې دا چا دلا سکی د طالب دلا نو کو بده کې غیرت دي نو اوس راشد دي چې خبرو وی کنه جنرال مشرف امر یو سټیټمنټ ورکړی چې دا طالبان زمون سټریټیجیک اسټ دي جنگي حکمت عملی یعنی موږ پښتانه هغه خپل هتیار نه راکړي نو چې ستاسو ملک جنگي حکمت عملی کوم پښتون وو نن هغه د خور او د مور او د لور چې کوم عزت غستل کیږي نو کو پتا کې غیرت لا شو دا خبر څه کنه چې ته سن پنجاب پولیس ته وای چې د پښتون نه بګوت نه وړي دا زموږ اسټ دي نو هغه شرم ته پرې خو اوس چې پښتون کله و شرمېږي نو بیا شي چې د پښتنو مشر نه او چې د وډ راشي نو پښتون په جماعت اسلامي کې دی پښتون په نیم کې دی پښتون په پروګرامای کې دی پښتون په ام کیو کې دی وډ لزنه ما خو د پښتون مې مشر دی ما چې کوم پښتون وډ وتړل کېږي مې زده چې ظلم وشي ما ته غیرت راکړي ولته پښتون مشر نه زما دا اړه ور نه کوي چې وډ ته مان نه راکړي په کراچۍ کې زموږ کوم بلوچستان رونه دي دا ټول جې وایره په لمان له وډ ورکي په بلوچستان کې په کراچۍ کې زما رونه دي موږ خپل مشر کړه پیژنو زه به مشر نه پیژنم هم مشر به دا ټیکا دي او دا ټیکا نشي راځي ته به دا وخت ورکه په کراچۍ کې چې موږ خپل وجود راکړی دی په کراچۍ کې په خام خلک پاره کېدو لیکن نن چې په کراچۍ کې وجود جوړ شوی هغه ته قبایلو هغه ته داري پاټه پښتونو په کراچۍ کې هغه زموږ یو موټی شو او چې کله موږ وګورئ نو کراچۍ موږ بند کړه او چې کله موږ کراچۍ بند کړه زموږ هړتال نمو چابي میرے جیب میں او پورا کراچۍ بند و چې تر کومه پورې پښتنو په خپل ځان نه پیژندل
او دوی د کومې پر خپل مشر نه یې پېژندلی د کوم پښتون جګړه په لړغانه کې شته د کوم پښتون جګړه په لاهور کې شته لیکن د پښتنو په کورونو عبدالله شاه غازي مزار جوړ شوی دی هره جنډه پکې ده او ضد څه دی ضد دا نه دی چې اسماعیل ولي ښه نه دی دا ضد نه دی شاه سید ښه نه دی ضد دا دی زما د تره زوی چونکې په این پي کې دی زما د ده سره نه لګي دی وباسه پښتنو ما معاف کوئ ما ته چې څه کوئ وکئ ما له یو موټ مه راکوئ خو د خپل تره زوی معاف کوئ که پښتون د خپل تره زوی خپل ورور وګڼه دا خلک د پاکستان آزاد شوی دی مړه د پاکستان نه آزاد دا نه د هندوستان هندوان خلاص کړي دي د هندوستانونو زموږ ملازمانو د هندوانو باندې مونږ کارونه کول پاکستان کله آزاد شوی مونږ اوس هم غلامان یو هندوان رانه خلاص کړي دي 800 کاله به زموږ حکومت شوی مسلمانانو به حکومت کړی پښتنو به حکومت کړی د ټول نه ښه حکومت د پښتون دی لکه مونږ به تقسیم تقسیمو مونږ وی دا افغانۍ دی دا کوټوال دی دا پېښوری دی وی دا سواتی دی په سوات راشي وی دا د بر سوات دی بیا هم تقسیم وي بر سوات دی دا کوچ سوات دی بیا په هغې کې دي وی دا د سیند نه پورې سوات دی زه را پورې سوات دی تقسیم وروڼو لوګو خپل ځان د خپل قوم دپاره په خپله هم څه کول دي او خپل د خپل تره زوی معاف کړئ خپل کورونو کې وروري جوړه کړئ باچا خان بابا وایي چې دا پارټي نه دا ورورولي ده ورورولي جوړه کړئ نن چې زمونږ په خاوره د پښتون کموي نه وبیده چې کوم د ټرایبل د قبایلو کوم عزتونه یا زمونږ د سوال یا د بونیر چې کوم عزتونه تلي چې طالب راغی هغه په هم ظلم کړی چې دا بل پسې راغی هغه په د هغه نه زیات ظلم کړی مونږ اوس هم لا په تیاره وو چې ناسو چې پښتون مونږ هغه زوړ خوب هغه چې زمونږ پلار دا کړو نیکه مو دا کړي وو مونږ اوس په خپله څه کوو تر کومې پورې مونږ په خپله د خپلو خویندو میندو د بچو او د خپل تره زوی نه یې معاف کړی مونږ خپلې روړۍ نه یې رخ کړي نو ظاهره خبره ده نن چې دا کوم بلډینګونه دي وایي په دې 200 منزله بلډینګ یو پښتون دی چې چونګې هغه ته د اکسیجن هم ضرورت نشته دی دا دوی را به شاباسي راکوي مونږ د دې شاباسو لپاره یو اوچته وبه ټاټکي پښتون دوی ته قبول نه دی ډاکټر پښتون دوی ته قبول نه دی انجینیر پښتون دوی ته قبول نه دی بزنسمین د دوی پښتون خوښ دی خو چې کډي کوي چوکیداري کوي او ډلیوري کوي دا د دوی په کار دی د کومې پورې نن چې زموږ سکولونه وړاوېږي ولې وړاوېږي چې زما بچې تعلیم ونه کړي څه به کوي نو ډېرې داسې خبرې دي چې ډېرې غواړي چې ومې کړی خو چونکې دا وخت نه دی د ډوډۍ وخت هم دی او تاسو هم په انتظار یې نو ستاسو د ډوډۍ په کې زیات خلل نه کوي معافي غواړم کېدای شي داسې خبرې چې چا نه خوښي چونکې دا نننی محفل چې دی نو دا د یو ذهن نه دی دا د پاکستان دی زما خپله ایمان او عقیده دا ده چې زما دپاره د ټول نه عظیم زما مذهب اسلام دی د هغې نه پس بیا زما پاکستان دی د هغې نه پس بیا پارټي وي بیا به قومیت وي بیا به لارې دا به رښتینی وي ډېره مهرباني خوشحاله او آباد اوسئ تھینک یو ډېره مننه شایسته صاحب مرګرو وختي منګه د یو ایوارډ اعلان کړو خو ډېر محترم مشر عبدالستار پردیسي صاحب هغه وخت نه راغلی ما چې څنګه مخکې تاسو ته ویلو چې عبدالستار پردیسي صاحب د پاکستان کمیونټي لپاره ډېر لوی خدمات دي په لکونو درهمې ټول عمر د خپل وطن او د خپل ولس سره کړي دي شبانه ایډوکیټ ته هم خواست کوو چې راشي ډېره مننه هم کوو چې دلته کې راغلي دي شبانه ایډوکیټ عبدالستار پردیسي صاحب ته د هغه د هغه خدماتو په اعتراف کې پښتون ویلفیر ارګنایزیشن دا ایوارډ ورکوي چې د خپل کمیونټي لپاره کړي دي ډېره مننه هم کوو مرګرو زمنګ یو مرګري ناصر حسین
د ګران مشر شاه سید صاحب د پاره یو ګلدسته ګلون راوړی را هغه ته پیرزونه وړاندې کوي هغه ته خواست کوم چې راشي او خپل ګلدسته شاه سید صاحب ته ورکړي. ناصر حسین شاه سید صاحب د پاره دا ګلدسته راوړی.